هغه خلق چې ظاهره کې یو سوی باطن کې بل څه دي. په خلو باندې موږ ایمان راوړی دی، الله هم منو، آخرت هم منو، پیغمبر هم منو. حقیقت کې الله وایي چې ایمان یې نه دی راوړی. بله بیماري پکې دا دی چې دوکه ورکوي مؤمنانو لره او په خپلو ګمانونو هغو وایي چې موږ دوکه الله نه هم ورکوو. نو بل مرض پکې د دروغو دی چې دروغ ډېر زیات وایي. او دغه شان چې نصیحت ورته وشي چې فساد مه کوئ، نو نصیحت نه مني بلکې د خپل فساد له د اصلاح نوم ورکوي. دغه شان چې کله دعوت ورته ورکړی شي چې د ایمان د زړه د اخلاص سره راوړئ، د منافقت پرېږدئ، داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو راوړی دی، نو والعیاذ بالله صحابه کرامو ته قمقلان وایي. په دې ځای باندې خبره ختمه شوې. اوس خبره هم د دوی روانه ده، دا یو څو ایتونه هم د دوی په باره کې دي. او که خیال وي نو د کافرانو دا خبره الله لنډه ختمه کړه، منافقانو دا یې اوږده کړه. ولې؟ شر یې زیات دی، نقصان یې ډېر دی، نو ځکه د دوی دا خبره الله لږه اوږده کړه. 14 نمبر آیت کې الله اوس ګوره د دوی بل خوی او خیانت بیانوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کله چې یوځای شي دوی داغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی، قالوا آمنا نو دوی وی موږ هم ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کله چې جدا شي خپلو شیطانانو ملګرو سره، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ دوی وی موږ خو ستاسو سره یو، انما نحن مستهزئون یقینا من ټوغې کوونکي یو مؤمنانو پورې. دا د دوی بل خیانت دی او بل شر دی. مؤمنانو سره چې ملاو شي آمنا خو د دوی په خوله باندې شتي، د دې نه خو دوی انکار نه دی کړی. مشکل څه دی؟ صرف په خوله دی، په ژبه دی، دا مشکل دی. نور خو دوی وایي آمنا، د دې نه انکار نشته. مؤمنانو سره آمنا خپلو خلکو ته چې واپس شي انا معکم موږ تاسو سره یو. وإذا لقوا کله چې دوی ملاقات وکړي، لقاء ملاقات یوځای کېدل، کله چې دوی مخامخ شي مؤمنانو ته، قالوا آمنا دوی موږ ایمان راوړی. وإذا خلوا کله چې دوی جدا شي، بیل شي، یوازې شي، إلى شیاطینهم خپلو شیطانانو ته. دې ځکه الله ګوره د دوی دې ملګرو ته شیطانان ویلی دي. دا شیطانان څوک دي؟ دا د دوی مشران، دا د دوی مولیان، دا د دوی پیران، دا د دوی کشران، که هر څوک دی خو چې دوی سره ملاقات وکړي دا شیطانان دي. ولې شیطانان دي؟ نامه چې کله د استعاذې تفسیر کوو نو هلته موږ ویلو چې د شیطان کې معنی د څه پرته ده؟ شطنه د لرېوالي. دغه شیطانان دي د دوی د مشران، د دوی د ټولګی. ولې؟ د حق نه لرې دي، د ایمان نه لرې دي، نو دا هم شیطانان دي. او مخکې مسله تېره شوې وه چې دا شیطانان ګوره صرف په پیریانو کې نه دي، دا په انسانانو کې هم دي. دا دلیل چې الله د دوی دې ملګرو ته، د منافقانو دې ملګرو و مشرانو ته شیطانان ویلي. اوس دا شیطانان که هغه په دې منافقانو کې دي چې دوی پسې ورشي، او که هغه یهود دي، که هغه نصارا دي، که هغه مشرکان دي،
دا ټول پکې دنه داخلېږي ځکه چې دوی خو به دلته د مؤمنانو سره هم مجلس اخستو بیا به د یهودو سره هم کېناستو مدینه کې او یهود به یې راتېزول او موږ تاسو سره یو موږ ستاسو ملګري یو هغو ته به یې وي انا معکم یقینا موږ تاسو سره یو تاکید به یې ورته وکړو انا موږ خو یقینا تاسو سره یو دې کې شک مه کوئ ښه نو هلته تاسو څه کوئ انما نحن مستهزئون هلته خو موږ دې دپاره ورځو چې د مؤمنانو پورې ټوغې کوو هسې مؤمنانو پورې مسخره کوو خاندو را خاندو ټایم پاسې کوو نو سوال دوی ته څه ضرورت دی چې مؤمنانو سره کینی پاسې ورځي نو جواب د هغې څو خبرو کې وشو چې دوی دلته کمزوري دي ځکه دوی مجبوره دي لازم به ځي دوی د مسلمانانو مجالسو ته بله فایده د دې آیت نه غټه فایده دا راووته چې مؤمنانو پورې ټوغې کول دا د منافقت صفت دی مؤمنانو پورې به ټوغې نه کړي او د دیندارۍ د لاسه هغه بیا کفر ته رسي لکه اوس ستا د یو چا سره ذاتي مسله ده او ته پورې خاندې او مسخرې کې او ټوغې کې دا ګناه ده خو چې کله ستا د یو سړي سره د دین د لاسه نه لګي د هغه په یو عبادت پورې خاندي هغه ګیره پرېښودې ده پر یې ګیره پورې وله خاندي دغه شان پیسې د ګیټو نه بره ساتلي دي د دیندارۍ پورې وله خاندي نو دا خو کفر ته دا خبره رسي ځکه چې ته په دې سړي پورې نه خاندي حقیقت کې ته خاندي د الله په دین پورې په عباداتو پورې خاندي نو د ژبې خپلې کنټرول ساتئ مؤمنانو پورې خندا کول دا صفت د منافقانو دی دلیل پیدا دی ها دا خو دوی وایي چې موږ خاندو په مؤمنانو پورې ټوغې کوو بدله یې واوره الله یستهزئ بهم الله ټوغې کوي دوی پورې ويمدهم في طغيانهم يعمهون او زیاتی دوی لرا پسرکشی د دوی کی چې ګډوډ بی الله یستهزئ به دلته اکثر مولیان ترجمه دي چې کوي الله به بدله ورکړي دوی له ټوغو د دوی دا د ډیرو نه ما د ترجمه اورېدلې ده او په ډیرو کتابونو کې مې لیدلې دا غلطه ترجمه ده الله یستهزئ بهم الله به ټوغې کوي دوی پورې نو دا څنګه او دا ټوغې ګوره دا یاد ساتئ چې صفات د الله صفات د مخلوق په دې کې د ځمکې او اسمان فرق دی موږ چې کله هم دا وایو چې د الله یعنې سترګې یا لاس یا خپه یا غضب یا رحمت نو د هغې دا مطلب خو نه چې څنګه چې د انسانان بلکې د مخلوق ته به خپله وګوره غوږ د هاتي او غوږ د میږي غوږونه دواړو شته که نشته نو سړی به وایي چې د هاتي غوږ بیا هغه بل وایي د میږي غوږ هغه ورته ښه دواړه د یو شان دا خو صرف وایي چې غوږ یې دی د هاتي هغه د هغه سره مناسب دی د میږي هغه پورې مناسب دی د انسان غوږ جدا دی په مخلوق کې دومره فرق دی حالانکې دا ټول په مخلوقاتو کې دي نو بیا د مخلوق او د خالق په منځ کې اوس څومره فرق دي نو د الله ټوغې داسې نه دي څنګه چې زموږ دا دي چې ښکاره کوي سړی یو څه او هغه یي بل څه دا د انسانانو خبرې دي ټوغې د الله چې دوی پورې کوي هغه داسې دي څنګه چې د الله د شان سره ښایي هغه ټوغې څه دي خبره به نه اوږدو نن به خبره بلکل مختصر کوو چې لږ سبق ډېر ووایو هغه ټوغې څنګه دي نو هغه داسې چې په ظاهره کې دوی د مسلمانانو سره شمارلی کېږي په دنیا کې په آخرت کې به هم دقه شالي نو دوی به خوشحالي په آخرت کې چې موږ کامیاب شو په منافقت کې دنیا کې موږ وګټله اوس په آخرت کې موږ وګټله نو امر به وشي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هلته به امر وشي چې سجده ولګوئ الله ته
دوی خو هم د مسلمانانو سره ولاړې خوشحاله وي، نو مؤمنانو ته به توفیق د سجدې میلاو شي او د دوی ملا به لرګی شي، دوی ته به توفیق میلاو نه شي. دا هغه ټوغه ده چې الله یې دوی پورې کوي. بل ځای کې سورة الحدید کې الله ذکر کړي دي چې کله به پول صراط باندې دا خلک تیریږي، مؤمنانو ته به رڼا میلاو شي، دوی ته به هم رڼا میلاو شي. دلته به دوی بیا خوشحاله شي چې موږ خو کامیاب یو، وګوره دلته موږ بیا مسلمانانو سره روان یو د جنت په لار. دوی چې څنګه لږ مزل وکړي نو هغه رڼا به پرې ختمه شي. دوی به چغې کړي انظرونا نقتبس من نورکم، مؤمنانو ته به چغې وایي لږ صبر وکړئ چې ستاسو د دې رڼا نه موږ هم رڼا ووایو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اواز به ورته وشي چې لاړ شئ دنیا ته ځان له رڼا راوړئ. هلته خو تاسو رڼا نه منله. دا اوس ټوغه ده چې دوی پوره الله وکړه، یعنې دوی ښه خوشحاله روان دي چې بیا موږ خو بس مؤمنانو سره یو. منځ کې پې الله هغه رڼا هغه یې پې ختمه کړه. نو دوی به چغې شروع کړي الم نکن معکم، ولې موږ تاسو سره نه وو؟ مؤمنانو ته به ووایي. هغه ورته یو داسې خو وایي زموږ په جماعت کې ظاهره کې، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، تاسو خو ځان په فتنو کې اچولی او انتظار به م کوو چې کله به دا مسلمانان خرابېږي، کله به دا مسلمانان ختمیږي، کله به د دوی دا دین ختمیږي. تاسو خو شکونه کول د الله په باره کې، د پیغمبر په باره کې، د قرآن په باره کې. نو څنګه تاسو وایئ چې الم نکن معکم؟ ستاسو که بدنونه موږ سره وو په ظاهره کې، خو زړونه خو تاسو زموږ سره نه وو که. دا یو ټوغه ده چې الله سبحانه وتعالی به دوی پورې کې څنګه چې د الله د شان سره ښایي. دغه شان دنیا کې دوی لګیا دي، عبادت خو کوي که نه؟ که نه بلکل نه کوي. ولې به عبادت کوي؟ ځان خو به ثابتوي که زه مسلمان. نو عبادت به دی کوي او ولې دوی جهادونه هم تلي دي که نه دي تلي؟ سبحان الله، دا دومره هر څه کوي په بدل کې اجر پرېږده، الټو ته عذاب میلاویږي. دا د دې مطلب دی الله یستهزئ به. دوی مؤمنانو پورې ټوغه وکړه، بدل یې دا شو چې الله به ټوغې کوي دوی پورې. نو د دې صحیح ترجمه دا ده الله یستهزئ بهم، الله به ټوغې کوي دوی پورې. او دا غلطه ترجمه ده چې الله به بدله ورکوي دوی له د دوی د ټوغو. الله هر څه کولی شي، هر څه ویلی شي که نه؟ نو دلته یې داسې ولې نه وایي چې زه به دوی د ټوغو بدله ورکړم؟ خیال هم دی که نه دی؟ نو موږ څه له اوس د الله نه او د الله د رسول نه مخکې کېږو، د ځان نه هوښیاران جوړو او معنی وله بدلو. بس څومره چې الله خبره کړې ده دومره یې موږ هم کوو، خبره ختمه شوه. که قیامت پر ورځ الله تپوس وکړي چې تاسو دلته داسې ترجمه کړې، موږ چې الله تاویلون الله یستهزئ به. خو که الله دې نه ده تپوس وکړي چې ما خو داسې نه وویله لکه څنګه چې تا بیانوله، نو بیا به څه جواب ورکړي؟ بله ټوغه دوی سره د الله دا دی چې ویمدهم فی طغیانهم، الله به زیات کي دوی لره، زیاتې به راولي دوی لره په سرکشۍ د دوی کې، ښه به یې پرېږدي، ښه ازاد. دومره به یې په دې سرکشۍ کې وردننه کړي چې یعمهون ګډوډ به وي. عمه په اصل کې دا د زړه ړوندوالي ته وایي، یعنې ګډوډ پریشانه به وي. څنګه پریشانه دي دوی؟ منافقان څنګه ګډوډ دي؟ یو جواب دا دی دا ټول جوابونه صحیح دي، خلاصه داسې ده الله داسې ګډوډ کړي دي چې د دوی نه هغه حق او باطل ټول ګډوډ شوي دي. هېڅ پته ورته نشته چې دلته ورشو او که دلته ورشو. د داسې حالاتو نه د الله موږ ساتي چې یو سړی ګډوډ، اوس دوی ته دا پته نشته
چې د دې مسلمانانو سره ملګري شو، که د یهودو سره ملګري شو، که د نصاراو سره ملګري شو، که د مشرکانو سره ملګري شو، که د مجوسو سره ملګري شو، که د بل او د بل سره ملګري شو، هر څه یې الله ګډوډ کړي دي د دوی د دې منافقت د لاسه. دا مطلب دی د یعمهون، ګډوډ به یي، پریشانه به یي، بدحاله به یي. وجه څه ده؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، دا کسان دي چې اغستې د ګمراهي په بدله د هدایت کې. کفر غوره کړی دی په ایمان، منافقت غوره کړی دی په اسلام، یوازیوالی غوره کړی دی په اتفاق او په جماعت د مؤمنانو، د پیغمبر مخالفت غوره کړی دی د پیغمبر په تابعدارۍ. دا ټولې خبرې پکې دننه راشي. نو دوی ظلم د ځان سره کړی دی. ځای په ځای الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله قومونه ذکر کړي چې دا ما تباه کړي، دا مې تباه کړي، را به شي آیتونه. نو آخره کې الله وایي ګورئ چې ستا رب ورسره ظلم نه دی کړی، ظلم هغوی ځانونو سره په خپله کوو. اوس د لږ ساعت مخکې چې دا ذکر شو چې الله یستهزئ بهم، الله به ټوغې کوي دوی پورې، څنګه چې الله د شان سره ښایي. نو هسې ورسره نه کوي، الله خو ظلم نه کوي چا سره. ولې؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دوی ګمراهي اخیستې ده په بدل د هدایت کې. اوس دلته یو سوال دی چې دوی ګمراهي اخیستې ده په بدله د هدایت کې، نو د دوی سره هدایت و کوم ځای کې چې دوی ګمراهي اخیستې ده؟ خو دوی سره خو هدایت نه و، نه پیغمبر خو و، خو دوی سره خو هدایت نه و. نه هغو مؤمنان ومو، قرآن ومو، هر څه، خو دوی سره هدایت و. هغو صحیح شوه، حق ورته ښکارېدو، دلایل ورته ښکارېدو، خو دوی په هدایت و. یو شی خو داسې که نه و لکه وایي غسته په بدل د دې کې. لکه زه تاته وایم چې ما دا کتاب واغستو په بدل د قلم کې، معنی دا چې قلم ما سره شتي که نشتي؟ شتي. تاسو ټول دقیقه یو خبره دلته چا څه جواب راکړ؟ بارک الله فیک، دی جواب دی. فطرتن دوی په هدایت. حدیث کې نه راځي کل مولود یولد علی الفطره، هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي، خو مور پلار یا یهودی کی یا نصرانی یا مجوسی کی. بعضو علماء دا جواب کړی دی، وی دلته مطلب دا دی چې یعنی دوی د هدایت کې ورننوتی شو، هغه ابتدا حاصله کړې وه. ابتدا څه وه؟ چې دوی په ژبو باندې ایمان راوړ، خو بیا دوی تمکن پکې نه و، یعنې هغه هدایت یې مضبوط راوننیو، بلکې هغه هدایت یې خرڅ کو او په بدل کې ګمراهي واغسته. دا د دوی تجارت دی. او الله د ثمودیانو باره کې هم ویلي دي واما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله وایي ثمودیانو ته ما هدایت کړی، خو هغوی ړونوالی غوره کو په هدایت باندې، نو دوی ګمراهي غوره کړه په هدایت باندې. نو چې دی حالي دوی به څه کامیاب شي؟ ځکه الله وایي فما ربحت تجارتهم، بس ګټه ونه کړه تجارت د دوی، وما كانوا مهتدین، او نه دي دوی لاره موندونکي. دلته بله فایده چې دا بندگی چې موږ د الله کومه کوو که نه، ګوره دا تجارت دی د الله سره. نو یو تجارت دغه دی د ګمراهانو او تجارت د مؤمنانو. انشاءالله دې تذکره به راشي په سورت فاطر کې، او دغه شان په سورت النور کې او سورت الاحزاب کې. دی
یو څو سورتونو کې به تذکره راځي د مؤمنانو د تجارت او سورت الصف کې دا ته چې څه کوې دا ستا تجارت دی د الله سره یعنی الله هغه ستا معبود دی ته د هغه عبد دی ته د هغه بندې کله چې ته د هغه بندګي کې نو دا ستا معامله د الله سره د ستا تجارت د هغه سره اوس ستا مرضي ده چې په دې تجارت کې ته ترقي کې که نه کې په دې کې ته ګټه کې او که تاوان کې دا خبرې ټولې واضحه دي څه پټې پناه نه دي الله هر لار واضحه کړې ده هر چې منافقانو نو په تجارت کې هغوی تاوان وکړو ولې تاوان وکړو ګمراهي غوره کړه په هدایت باندې بله فایده ده یاده کړئ کله یو مسلمان هم داسې کولی شي لکه منافقانو خبره خو جدا ده د هغوی هغه ګمراهي خو د کفر ګمراهي وه خو یو مسلمان هم داسې کوي چې کله هغه د الله بندګي یو عبادت خرڅ کړي او د هغې په بدل کې د الله نافرماني والي نو دغه ما هغه تجارت ته اشاره کوله چې دا یو تجارت روان دی څوک پکې ګټي او څوک پکې بیلي او هغه حدیث به تاسو ته یادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر سړی چې سحر راپاسي نو یا ځان د اور نه آزاد کړي او یا ځان تباه کړي یعنې هر سړی چې سحر راپاسي په دوه کې یو کار کوي یا ځان د اور نه ازادوي او یا ځان په اور کې ښه ورډوبوي دا تجارت دی موږ چې راپاسو زموږ چې سترګې کولاو شي زموږ دا تجارت سټارټ شي د الله سره نو یا د الله نه الله سره داسې تجارت وکړه چې ستا دا سټ خلاص کړي د اور نه او یا یو نیم سړی داسې تاوان پکې وکړي چې وبیلي دنیا او آخرت والعیاذ بالله وما كانوا مهتدین او نه دي دوی لاره موندونکي ولې ګمراهي په خپله غوره کړې ده نو الله ورسره ظلم وکړو نه الله خو ظلم نه دی کړی اوس ګوره الله مثالونه بیانوي سبحان الله زار شم او قربان شو د الله د دې خوږو خبرو نه الله مثالونه بیانوي او دا د الله طریقه ده چې الله مثالونه بیان کړي دي قرآن کې ځای په ځای او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بیان کړي دي او په دې باندې اعتراض کړی د منافقانو او مشرکانو چې الله ولې په قرآن کې مثالونه ذکر کوي وګوره رب العزت یو طریقه نه ده پرېښودې بلکې په هره طریقې موږ پوه کړي وو قرآن واضح یو ټکی واضح دی مبین دی ښکاره دی هغه یې موږ ته رالیږلی دی په هغې د پاسه د وضاحت دپاره پیغمبر رالیږلی دی بیا په امت کې وخت په وخت علما چې هغوی د پیغمبرانو دا وظیفه راټینګه کړې ده وسایل یې پیدا کړي دي نعمتونه یې راکړي دي نو ته به الله ته د قیامت په ورځ څه وایې چې زه ستا په دې کتاب نه پوهېدم ولې تا نه الله تپوس وکړي چې ولې څه جواب به ورکوو چا سره څه برابر جواب شته نو چې دلته ټول سرونه ړکوي چې موږ سره جواب نشته نو جواب خو تیار کوي بیا یا جواب تیار کړ یا د الله په دې کتاب ځان پوه کړه دوه خبرې دي یا خو آخرت له جواب تیار کړه چې الله ته دا ووایي چې زه ځکه نه پوهېدم ځکه دا وه جواب او داسې جواب چې ته پرې خلاص شي او یا د قرآن اوس سره موقع شتي ځان پرې پوه کړه دومره الله دا قرآن واضح کړی دی چې زموږ د پوه کولو دپاره پکې بیا مثالونه هم بیان کړي دي دا مثال د څه دپاره مثال د دې دپاره چې یو لرې خبره تا ته رانږدې شي او دا خو مشهوره ده چې کله سړی خبره کوي لږې هره قسمه خبره چې کوي نو بیا وایي مثال پرې ته بیانوم چې خبره ښه واضح شي نو مثال څنګه لکه یو سړی را روان دی یو ګاډی را روان دی یو کس راغی او دلته دیوال او هلته کور او دا قسمه خبرې شروع کړي د دې دپاره چې دا لرې خبره د اورېدونکي ته نږدې شي او د محسوسه کړي الله د منافقانو موږ ته خبره وکړه واضحه و که نه وه که څه پټوالی پکې و ښه واضحه سبحان الله دومره الله موږ سره محبت کوي او زموږ دپاره دومره خیر غواړي چې خبره صرف په دغه ځای ونه دروله راشه اوس وایي تاسو ته یو څو مثالونه بیان کړم چې د منافقانو په دې حال باندې ښه پوه شئ مثلهم
مثال د دې منافقانو یا حال د دې منافقان هر یو چې وی صحیح دی. بعض علما ویلي دي وی دا یو مثال د اهل کتابو دی او بل د منافقانو دی. چا څه ویلي چا څه ویلي، خو نه واضح خبر ده چې دا دواړه مثالونه راتلونکي د منافقانو سره تعلق ساتي. مثلهم حال د دې منافقانو كمثل الذي استوقد نارا پشان د حال دا غچا دی چې بل کړی اور. یو مثال د اور دی دا اولنی، او دا دویم د اوبو دی او کصیب. او قرآن کې په نورو ځایونو کې الله په دې اور او په دې اوبو مثال ورکړی. نو دلته مثال د اور دی او دویم مثال د اوبو دی. اول به دا ترجمه وکړو دې بعضو ټکو، بیا به داسې وضاحت وکړم د دې ښه مختصر، نو تاسو به پوه شئ انشاءالله. په شان د حال د هغه چا دی چې بل کړی دی اور. فلما اضاءت ما حوله بس هر کله چې رڼا کی دا اور ما حوله هغه څه چې چاپېره د دنه ذهب الله بنورهم نو بوزي الله رڼا د دوی وتركهم او پریدي دوی لرا في ظلمات لا يبصرون پتیرو کی چی حسنینی. بغیر د استاز نه بغیر د علم نه ته په دین باندې نشي پوهېدی. زه لاړ شم ځان له ترجمې کوه. زه اوس دا د دې لفظي ترجمه وه چې څو پورې د دې تفسیر نه وي شوی او څو پورې تا استاد څه زنګنان نه مات کړي ته په دې نه پوهېږي. ما ته اوس ته په هغه اولني بیان کې ما ته ښکاري ما ته اوس ته ویلي چې قرآن باندې پوهېدو دپاره صرف ترجمه نه ده، تفسیر وضاحت پکار دی. ترجمې خو ډېرو خلکو کړي دي او ډېرو اکثر زموږ په دې کورونو کې پښتنو په دې کورونو کې لازم زنانه دوی چې هغوی ترجمې کړي، هر چا ترجمې کړي دي. صرف خبره ترجمې خو نه ده. او جې و ما ځان له دغه پیدا کړی دی دا ما سره خو تفسیر وشتي ترجمې والا بیا به نشي پوهېدی. دا دلته چې زه کومې خبرې تاسو ته کوم که نه په دې طریقه په کتاب کې نه لیکلی شي. د کتابي تفسیر جدا شکلي، د بیانو هغه تفسیر چې بیانېږي د هغې جدا شکلي. دلته ته له استاد سره ناستې تپوس دې وکړه، هغه به تا ته صبر وکړي، دا خبره به ستا دپاره بیا وکړي، بیا به وکړي، ستا په لهجه کې به وکړي، ستا په ژبه کې به وکړي. بل دا چې ستا حالاتو ته ګوري د هغې مطابق یې کوي. او زه تفسیر کوم یا ترجمه کوم خپلو پښتنو ته یې کوم. زه د دوی په بیماریانو الحمدلله خبر یم. اکثر بیماریان یې موږ ته معلومې دي چې دوی کې دا کار غلط دی، دا کار پکې صحیح دی. نو کوم عالم چې تفسیر لیکلی دی اخو د دې نه اکثر نه دی خبر، الا هغه چې هغه ماحول کې اوسېدلی او په هغو کې هغه یو تفسیر لیکلی. اوس سړی لکه تفسیر د امام ابن کثیر راویلی. امام ابن کثیر کله تېر شوی؟ نو صرف په دې کار نه کېږي چې تا ځان سره ترجمې والا تفسیر یې خو دا به تاله کله فایده درکوي. صحیح ترجمه تفسیر په کور کې او د استاد سره ناست نور علی نور. دلته تا خبرې واورېدي، اوس لاړ شي هغه تفسیر کوله او کور کې چې سره پروت دی، یا ته چې درس له راځي او هغه تفسیر وګوره راشه ته به پوه شي. او که صرف یو لار راونیسي چې جي ما صرف ترجمه کړې ده نو ترجمه صحیح ده، ته په ترجمه صرف پوه یې، نور ته په مقصد د الله د کلام نه پوه. اوس د الله وي یو سړی دی اور یې لګولی دی، اور یې رڼا کړو، هغه څه چې د ده خوا وشو الله ترې رڼا بوتله او دی په تیارو کې پاتې شو، هېڅ یې نه لیدو. د دې اوس څه مطلب شو؟ د یو وضاحت ته ضرورت دی.
زه به دې پې لنډ پوه کړم. ګوره تفسیرونه چې سړی کولاو کړي که نه، او دې ځای ته چې مفسرین راورسي ښه اوږدې او پلنې خبرې کوي، دا حدیث یو، دغه حدیث یو، دا حدیث یو، دا لنډ حاصل خلاصه هغه دا ده. منافق دی او دلته مثال بیانېږي د یو سړي. دا خبره دې لپاره کېږي چې ته د منافق په حال باندې پوه شي. یو سړی دی په سفر باندې ووتو، توره تیاره ده، د داسې چل وکړو چې اورې بل کو. فایده دا وشوه چې اورې کله بل کو، اضاءت ما حوله، ګیر چاپېره ده ته رڼا شو. پکار دا و چې ده پسې نور لرګي اخودی وي. دا خو نه دی چې تا اور بل کو بس کېنوته، دا به تا ته چې داسې پپتو پپتو بلیږي، ته به څه کې نور لرګي به ږدي، محنت به کې، پاسې کېنې به دا لرګي به پیدا کې، دې ته به یې ږدي. نه ده ورته ډډه لګولې ده چې بس اور خو لګېدلی دی، एकदम ته هغه اور الله مړ کړو. دی پاتې شو په تیرو کې، په داسې تیرو کې چې هېڅ ورته نه ښکاري. اوس یې سړی چې دې د منافق سره څه کار دی هغه داسې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی، منافقان په تیاره کې دي، ښه په توره تیاره کې دي، هېڅ ورسره نشته. د یېرې د لاسه دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اظهار د اسلام وکړو چې موږ څه یو؟ مسلمانان. په خوله خو یې کلمه ووایي، رڼا یې لږه یې واخیسته. رڼا خو ظاهره کې دوی ته میلاو شوې ده که نه ده؟ میلاو شوې ده. دوی د هغوی په مجلس کې ناست دي، د مسلمانانو د هغوی جومات ته راځي، جهادونو له ځي، رڼا څه نه څه دوی سره شتي. اوس په دې خو کار نه کېږي چې تا رڼا واخیسته بس بیا کښېنه، دې دپاره نور څه مه کوه. نه، څنګه چې د اور د بلولو دپاره ماده پکار ده او بیا به ورته بار بار لرګی ږدي، او که داسې دې ونه کړه نو دی دنه مري دا اور. ډیوې ته به وخت په وخت څه اچې؟ تیل به ور اچې، یعنې دا ډیوه دنه مري. منافقانو رڼا بله کړه، وروستو غم نشته. اشاره ده دې ته چې څوک ایمان راوړي نو بیا به ورپسې نیک عملونه کوي، قرآن به اوري، حدیث به اوري، د دین دپاره به قرباني کوي، عبادات به کوي، کوششونه به کوي، محنتونه به کوي. نو هله به د ده د ایمان دا رڼا باقي پاتې شي. خیال هم دې خبرې ده. دې کې دې ته هم اشاره ده. ما پرون کابل اوس دا خبره ذکر کړې وه چې ایمان کې عمل څه دی؟ ضروري دی. چې منافقانو سره ایمان نه عمل نه و، نو هغه رڼا یې څه شوه؟ هغه رڼا یې مړه شوه. هلته هغوی کې بل مرض هم و چې ایمان یې د زړه نه و، صرف اقرار به څه و؟ په ژبه باندې، او هغې وله فایده ورنه کړه. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. دوی کاڼه دي، چاړهګان دي، ړانده دي، نو دوی نه راګرځي. دا هم د دقه مثال سره تعلق ساتي. دا آیت جدا نه دی، یعنې دا موضوع جدا بله نه ده، یا بل مثال نه دی، همدغه تېر شوي مثال یې بې پوره کړی دی. صم بکم عمی، کاڼه دي، ګونګیان یا چاړهګان دي او ړانده دي. غوږونه یې کار نه کوي، ژبې یې کار نه کوي، او سترګې یې کار نه کوي. حالانکه کار یې کوو که نه؟ دلته معنی دا ده چې دوی د حق نه کاڼه دي، د حق د بیانولو نه چاړهګان دي، او د حق د لیدو نه ړانده دي. دا مطلب دی. او سبحان الله لوی عذاب د الله له طرف نه دا دی چې غوږ دې ښه کار کوي خو چې حق پرې نه اوري، او ژبه دې کار کوي او د حق دپاره استعمال نشي، او غوږونه دې کار کوي
او حق پې وانوري سترګې دې کار کوي او حق پې وینني دا لوی عذاب دی الله طرف پرون ما دې خبرې ته اشاره کړې ختم الله کې فهم لا يرجعون دوی نه راواپس کېږي دې څه مطلب دی حق ته نه واپس کېږي دا معروف او مشهوره خبره ده یا معنی دا ده چې دوی نه راواپس کېږي دغه تیرو نه رڼا ته په حقه تیرو کې خوشحاله دي پراته دي ځکه چې تېر شوي آیت کې ویلی شو فی ظلمات دوی پاتې شو په څه کې په تیرو کې نو دوی بیا کوشش هم نه دی کړی چې دې تیرو نه راوځي رڼا ته بس حقه رڼا یې په اوله کې اخیستې وه هسه وخته پورې وه ختمه شوه دوی بیا کوشش خو نه دی کړی فهم لا يرجعون دوی رڼا ته نه راګرځي دوی حق ته نه راګرځي دوی قرآن ته نه راګرځي دوی پیغمبر ته نه راګرځي دا ټولې خبرې صحیح دي او كصيب من السماء یا مثال د دوی په شان د ډېر باران دی د برنا او کې راجح خبر در چې دا او د اختیار د پاره سبحان الله زمونږ رب موږ ته وایي یو مثال یې بیان کړو وی که دغه باندې ښه پوه شوی او که په دې ښه پوهېږي دا واوره په دې کې به یو سړی الله ته څه وایي چې زه نه یم پوه شوی راشه دنیا باندې دې خلکو ځان دومره پوه کړی دی که نه دلته زه را بعض ملګري وینم لکه هر سړی چې هر یو کار کوي نو د دې وړو وړو سامانونو د عربۍ هغه نومونه ذکر کړي دي والله که ماته یاد دي حیران بشي ته دا دې زده کړي څنګه دي تا سکول ویلی نه تا مدرسې ویلی دی نه تا لیکل درځي نه تا لوستل درځي نه خو دا ټول هر څه وله ورځي ځکه چې دې ته ضرورت لرو او قدر یې کوو ځکه چې په دې ماته پیسه میلاویږي څوک چې قدر کوي د الله د کلام او ورته پته چې په دې ماته جنت میلاویږي هغه هم کوشش کوي بل ورځ ماته یو ملګري دا خبره وکړه چې یعنې 25 کالو په عمر کې هغه قرآن یاد کړی دلته بعضو ته چې وایي چې قرآن یادول اوس دا وخت یې لاړه وخت د بندګۍ کله ځي د بندګۍ چېرته خاص وخي بندګي خو به کم وخته پورې کوي حتی یأتیک الیقین چې تا له مرګ راشي هغه وخته پورې د مکې کې یو پیر تراویح کړې وي دغه کلباني مشهور دی قاري ایسه ګډې وړې فتوې مو ورکړې د هغې د لاسه الحمدلله چوټي کړی خو بل صحیح د فتوو سره اختلاف دی کردار سره اختلاف دی خو قاري د قرآن داسې دی که نه داسې قرآن وایي سړی وایي چې الله اورېدی مې ورته وی سم پوس لګی سم مزدار په خپله قصه کوله وایي زما 30 کاله عمر پورې یعنې زما دې طرف ته توجه نه وه قرآن ته بیا دغه وخت کې مې توجه پیدا شو نو په یو میاشت کې قرآن یاد کړی 30 کالو په عمر کې په یو میاشت کې قرآن یاد یعنې په ورځ کې وګوره په خوله ویل اسان دي په یو ورځ کې سپاره یادول او عمر 30 کاله زمونږ هغه د 20 کالو والا دی چې هغوی وخت ته لري 20 کالو نو 30 والا سره خو باس هم نشي کولی او بیا چې 40 او 50 بیا خبره لاړ نو زه وایم چې قیامت په ورځ به ما ورته کوم عذر الله ته بیانو چې الله موږ د دې د لاسه نه یو پوه شي زمونږ د پوه کولو لپاره دویم مثال یا وی که په دغه نه پوه نو دلته ځان اوس پوه او وی که دغه مثال غوره کوې او که دا غوره کوې وایي وره اوس دلته مثال هلته د وورو دلته د اوبو دی او که صیب چې دی که نه دا ډېر باران ته وایي ډېر د عربۍ د لغت ډېر فصیح دی ګوره دې کې د ډېر باران دپاره ځان لفظ یي د لږ دپاره ځان لري د یو څو څاڅکو دپاره ځان لري په دنیا کې د عربۍ د ژبې په شان فصیح او بلیغ او جوره او اوږده او پلنه ژبه دا بله نشته
او کصیب یا مثال د دوی پشان د ډیر باران دی من السما چې راوریږي د برې نه. دا سما ګوره په اصل کې بره چت ته وایي، نو اسمان ته هم سما په دې وایي چې اسمان په موږ باندې چت دی. ترجمه به وکړو بیا به تاسو پوه وکړو. فيه ظلمات ورعد وبرق، چې په دغه باران کې تیری او ګړزارې او برېښنایي. تیز باران کې اکثر دی که نه، تیری په کې هم جوړی شي. تیری ولې جوړی شي؟ وریځې ډوبې ډوبې راشي، ګړزارې خو سره او برېښنا پکې مې. يجعلون أصابعهم في آذانهم، دوی ږدي ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې. په چا چې دا باران راورېدو هغوی څه چل وکړو؟ ګوتې په غوږونو کې کېښودې. ولې؟ من الصواعق، د لاسه د تندرونو نه، د تندر د لاسه ګوتې په غوږونو کې کېښودې. لکه چې تندر او ګړزا او برېښنا دوی ګوتې په غوږونو کې کېښودې. حذر الموت، د وجې د یرې د مرګ نه. والله محیط بالکافرین، او الله راګیرونکی دی کافرانو لره. سبحان الله، څه ناشنا مثال دی. اوس که په دې پوه شوئ که نه، نو ښه به په دې خبره باندې پوه شي. څه خلک روان دي او په هغوی باندې تیز باران راورېد. هغه باران کې برېښنا ده، ګړزاره دی، تیرې دي، د یرې د لاسه دوی غوږونو کې ګوتې کېښودي د مرګ د یرې نه. سړی چې موږ به اوس پوه کړه، د بیا راته یم چې ګوره ترجمې تاسو واورېده، خو څو پورې چې استاد سره نه ناسته پرې نه پوهېږي. وضاحت یې بیا دا واله، منافقان دي چې په هغوی دا باران راورېږي. لکه چې مثال د چا دی؟ د منافقان ویلی. دا ډیر باران چې دی دا قرآن دی. نو ګوره باران د برې نه راورېږي، نو قرآن د وحي دام د برې نه راکوزېږي. باران صفا سوترهی ښایسته خوږې اوبه دغه شان قرآن صفا سوتره د الله کلام دی. باران کې فایده ده د ټول مخلوق دپاره، کافر، مسلمان، څاروی، زناور، ځمکه، ګټه، ونه، هر څه دپاره فایده ده. نو قرآن کې د ټول مخلوق خیر خواهي ده. بل صیبې وي ډېر باران، نو قرآن کې د الله بېشمار احکامات دي. ناشنا ناشنا خبرې، د ایمان نه ډکې خبرې دا په قرآن کې دي. خو الله وایي چې په هغې کې تیرې دي او ګړزارې دی او برېښنا ده. په دې کې د علماو مفسرینو یو څو خبرې دي. یو خو دا واضحه ده، اوس سړی وایي چې باران لکه قرآن، نو قرآن کې تیرې شتي. قرآن کې تیرې معنی ده چې قرآن کې د تیرو ذکر دی، او هغه د کافرانو د کفر او د منافقانو د منافقت. دا بیان شوي د قرآن کې که نه؟ نو قرآن کې د کافرانو تیاره ذکر شوې ده. دلته دا مطلب شو چې د باران کې تیاره ده، خو په دې کې ګړزارې دی. نو ګړزارې به څه معنی کوو؟ ګړزارې یعنې قرآن کې یره ده، الله ورکړې ده ځای په ځای کې.